د الله رسول فرمایي دا رزق په انسان پسې دی ګرځي لکه مرګ. د مرګ څخه ما ته ځان خلاصولی شو. تر اوس پر دې روی زمین دی سړی شته چې د 200 کالو څخه ژوندی دی، د 500 کالو څخه ژوندی دی، د مرګ ځان خلاص کړی دی ستا نست. د الله رسول فرمایي دا رزق هم په انسان پسې دغه ګرځي لکه مرګ. د مرګ څخه ګوره چا په کمره کې، چا په څا کې، چا په هسپتال کې، چا په کور کې، چا په مسجد کې، چا په خانقاه کې، چا په لوړ غره کې ولاړ څه یو لویه کمره یې جوړه کړې، په هغې کې د مرګ څخه ځان خلاص کړی دی؟ نه دی خلاص کړی. د الله رسول فرمایي له رزقه هم ته ځان نشي خلاصولی. دا رزق په تا پسې دی ګرځي لکه ستا مرګ. د مرګ څخه مړ ځغلو، د مرګ څخه مړ ځغلو. د الله رسول فرمایي رزق په تا پسې درځغلي، رزق په تا پسې درځغلي. د الله رسول چې دا خبرې وکړلې نو یو سړی وایي، حضرت علي کرم الله وجود وایي ښه زه یو څا کیندم، په څا کې یو سړی اچوم، پر سر باندې بیا تختی و ارشي چې هغه ورېږدم، اوس ته ماته دا راوښیه دله رزق د کومې خوا راځي چې ته وا بس رزق ال په انسان پسې دی ګرځي لکه مرګ. دله رزق د کومې خوا راځي؟ حضرت علي کرم الله وجهه ورته ویلې ول مرګ د کومې خوا ولر راځي؟ تا خدای وتړی او دله مرګ د کومې خوا راځي؟ مرګ څوک ولر راولي؟ بنده یې راولي که الله راولي؟ الله یې راولي. او نو چې مرګ راوستلی شي رزق ولې نشي راوستلی؟ وچاریان سو وای ایره کوم خبره ده. یو سړی رالی کافر پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې دا تی دا وایس چې دا الله جنت پیدا کړی دی جهنم پیدا کړی دا چیرې دي؟ نو جنت او جهنم چیرې دي؟ دا څنګه کیسه ده؟ د الله رسول په خبره سره اوس پوس چې دا سړی خو نه پوهیږي، بیا خالد یو خبر ورته وکړل دنو دا خیال چې ته وایي دا جنت دونه غټ دی، د ادنا جنت دونه جنت دی لکه دا دنیا لس واره سل واره زر واره، نو دا دنو چیر دنو دنیا خو مشرق مغرب شمال جنوب معلوم دی. د الله رسول ورته ویلې ول دا شپه چې راشي ورځ چیر ولاړه شي، شپه چې راشي ورځ چیر ولاړه شي. اوس د یاریان چې ښه ورځ خو تعالی د خدای نږدې یو ځای چې کښېښوله یوه خوا راواړئ بیا بله خوا، دا اوس مازدیګر شو ماښام شو، دا ورځ چیرې ولاړه؟ الله رب العزت ته یو ځای کښېښوله، د غونه غټ ځای ولري ایښی دی. نو چې الله رب العزت دا دونه لویه ورځ ځایولی شي نو جنت نشي ځایولی؟ د هغه سړي په خبره سر خلاص شو. نو د الله رسول فرمایي دا رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه مرګ. مرګ په موږ څنګه ګرځي؟ دا رزق د الله رسول فرمایي په تا پسې داسې ګرځي. خو چونکې خبره دا ده زموږ زړه ته نه لوېږي، د مرګ مې زړه ته لوېدلی ده، څونه کوششونه کوو چې ځان بچاو کړو، د رزق مې زړه ته نه ده لوېدلی، بس قرار موږ وایو یا خدای خبر لا څنګه خبره ده، امتحان دی ازمایش دی. اوس یو سړی وایي چې ښه نو دا رقم نو به زه بیا پر قرار پر کور کښېنم، زه به قرار پر کور کښېنم، بس ما ته به خدای پاک رزق راکوي. نو که دا خبره وایي نو بیا الله تا ته لاسونه ولې درکول، تا ته پښې ولې درکول، تا ته غوږونه او عقل ولې درکوي؟ ولې درکوي؟ ورسې وګورئ په دې ښار کې ډېر داسې کسان شته په سترګو ړانده دي، په غوږو کاڼه دي، په خوله ګونګیان دي، په لاسو په پښو شل دي، د لوږې ولې نه دي مړه شوي؟ د لوږې ولې نه دي مړه شوي؟ نو خو معلومه دا سوه چې الله رب العزت رزق ورله لیکلی دی، او نو چې ورله لیکلی دی یا زه ورته بانه سم یا ته ورته بانه سې دله شی رسېږي، نو دغسې الله ما تا ته لاسونه و پښې و عقل و فکر و سوچ را کړی دی، نو لحاظه اوس نه راووځه. الله رب العزت فرمایي اوس نو ته دا خپل کار په خپله کوه. تنوي صاحب ډېر زورور عالم دی زموږ د دیوبند، هغه فرمایي وایي زموږ عجبه یو خام خیالي ده، موږ فکر دې خبرې ته نشته. وایي دا موږ ته چې منډه ترنډه کوو نو بس ماښام راسو یاره ما دونه ګوله پیدا کړه، ما دونه موټر پیدا کړئ، ما دونه مځکه پیدا کړه، ما دونه مطلب روپۍ پیدا کړلې. خو د هغه خبره ده په اصل حقیقت کې وایي د دې مثال دی لکه یو کوچنی ماشوم دی، تا دته قلم په لاس ورکړئ، د دې کوچني ماشوم لاس تا په لاس کې ونیوئ، اوس وده ته وخت ولیکه دی قرار داسې الف ولیکي، بیا لام ولیکي، بیا بل لام، بیا بل، بیا ها لفظ الله چې جوړ شو. و د کوچني څه خیال دی دا چا ولیکئ؟ ما ولیکئ. او د ده لاس د چا په لاس کې و؟ د بابا په لاس، د کاتب په لاس کې و. و زموږ د کوچنیانو دماغونه دي، دا خپل لاس ته مې فکر ستا و قلم ته مې فکر ستا و لفظ الله، ما مثال درکړي، لفظ الله ته مې فکر ستا چې دا ما ولیکئ، و دې ته مې فکر نشته چې دا زما لاس د چا په لاس کې؟ د کاتب په لاس کې. دغسې زموږ و دې ته فکر سته چې زه ووتم د باندې روپۍ مې پیدا کړه، ګوله مې پیدا کړه، پلانۍ مې پیدا کړئ، و دې ته فکر نشته چې دا زما ورځ د چا په لاس کې ده، دا چا زما عقل، دا زما سترګې، دا زما لاسونه، دا زما ټول بدن د چا په لاس کې دی؟
د الله په لاس کې دی و ځان ته مې پام سته و الله ته مې پام نسته صحیح سلو او عجبه خبره مولتانوي صاحب فرمایي شفالی تانوي صاحب رحمه الله وایي دا زما او ستا اختیار نه دی اختیار چې زه پلانې کار په خپل اختیار کوم دا زموږ اختیار هم د الله په اختیار دی زموږ اختیار هم د الله په اختیار کې دی زه اختیار نه لرم که دا زه کوم شي ته اختیار وایم دغه اختیار د الله په اختیار کې دی صحیح از موږ نن جلالین سبق تیر سلو دا کافران رالو پیغمبر علیه السلام ته کښېنستل ابو طالب بیمار ولو نو ابو طالب ته ویل چې دا ستا وراره نو اوس داسې ظلم کوي داسې ناجایزه کوي ول څه ظلم ناجایزه کوي ول دی وایي د خدای چې دی هغه یو دی الله یو دی اله یو دی دا دونه دنیا یو خدای ته وسپارده نو خدای پاک کولی شي دا ګرده دا خو نور خدایان هم ګرده سره یو ځای دي نو هغه په ګردې سره کوي دی وایي یا یو الله دی دی څونه لوی اعتراض وکړي اوس نو دې ته نه ګوري چې زم الله پیدا کړی مې لمر اوس سپوږمۍ م الله پیدا کړی د مځکو اسمان هم الله پیدا کړی دی نو خو الله یې چلیو دلته چې دا کم دویم خدای تابت جوړ کړی دی ته چې خدای بولي هغه خو تا په خپل لاس جوړ کړی دی اوس که الله وایي دا دنیا زه چلوم نو خو حق دی و مځکه و اسمان و لمر و سپوږمۍ و شو بدګرده ما پیدا کړی دی نو موږ سره ومنله زموږ ایمان دی نو دغه بد خو تا په خپل لاس په خپله جوړ کړی د ډبرې سې دې جوړ کړي نو دی بیا څنګه د الله سره شریک کوي کافرانو به ویلې ول دی نو اوس وایي چې بس دا ټوله دنیا یو خدای چلی یو خدای ټیک د منو دا نور خدایان به موږ سره مني نو دا دی نه ده چې د دې په دې خبره سر نه خلاصېږي دا اصل الله د دې په زړو سټیم پر لګولی دی پر عقل پر زړه سټیم پر لګولی دی دا نشي فهمولی چې څنګه دا ما جوړ کړی دی زه د ځان خدای بولم ګورئ کشنۍ چې له چا پیدا شي هغه د زه چې د چا څه پیدا سوی یم ته چې د چا څه پیدا سوی نو هغه زما ستا بابا دی که مې زوی دی بابا مې دی یو نو دا څنګه کېدلی سي چې ګوره دا کافر را ولاړ سي د ډبرې سي چیز جوړ کړي بت جوړ کړي نو د ډبرې ستا بت جوړ کړي نو خو ته د خدای سولې نو خو ته جوړ کړلې دی څنګه ستا خدای سولې بس د کافرانو پر دماغو الله رب العزت پرده وراچولې صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي دا مرګ په انسان پسې داسې ګرځي دا رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه مرګ که د زړه ترویږي ښه خبره ده که نه لویږي بیا به نو ګرځو بیا به نو ګرځو او د الله رسول فرمایي لو فر احدکم من رزقه ادرکه کما یدرکه الموت رواه طبراني که انسان د مرګ داسې انسان ځغلي له مرګه تیښتي منډه وي یو رقم له مرګه بچاو شي یو رقم یو ورځ رازیاته سي د الله رسول فرمایي دا ستا رزق په تا پسې داسې ګرځي څه وایي وی لو فر احدکم من رزقه که چیرې یو سړی له رزقه منډې وي ترنډې وي ځغلي ځان بچاوي تیښتي نو د الله رسول فرمایي ادرکه کما یدرکه الموت دا رزق به تا دا رقم پیدا کړي لکه ته چې د مرګه منډه وې دا مرګ بیا تا څنګه پیدا کړي داسې به دې پیدا کړي سبحان الله عبدالله ابن عمر فرمایي وی رأى تمرة پیغمبر اسلام پر لای روان رأى تمرة عابرة فأخذها فناولها سائلا فقال اما انك لو لم تأتها لأتتك رواه الطبراني پر لای روان خورما پرتاو دای راواخست چې راواخست یو سائل رالی د الله په نامه ماته یو شی راکړي نو د الله رسول دا کجوره واغه ته ورکه خورما هغه ته ورکه هغه خوړلې یو خوړله د الله رسول ورته وفرمایل دا کجوره الله ستا دپاره لیکلې وه ول که ته دلته نه وای راغلی پر دې لاره دا کجوره ستیکر درتله دا خورما ستیکر په خپله درتلله اوس یو سړی وایي چې ښه نو خورما نو پښې لري خورما دی پیژني الله رب العزت اسباب پیدا کړي دي اسباب زما په ذریعه به تا ته درسولې وای ستا په ذریعه به ما ته رسولې وای نو دا خورما به الله تعالی درغلې وي کتل تر غلې نه وای نو د الله رسول فرمایي لو فر احدکم من رزقه که یو سړی د رزق څخه وتښتي منډې وي ترنډې وي چنځغلي نو ادرکه کما یدرکه الموت داسې به دا رزق ودته ورسیږي لکه مرګ چې دته ورسیږي بس صرف د یوې خبرې کمې د عزیزان د یقین کمې د یقین زموږ د الله رب العزت خبره زړه ته نه لویږي موږ ما دونه دعاوې وکړې ما دونه وظیفې وکړې ما دونه لمنځونه وکړو د هغه باوجود مې کارونه نه سره سمیږي د الله رسول وفرمایل ته پریشانه کېږه مه که یو شی وځنډېدی
الله رب العزت زموږ نوکر نه دی نعوذ بالله چې ما ور نارې کې الله رب العزت راځه کو چې ټیک ده بس سید ته څنګه وایه الله رب العزت مختار کل چې کوم بلل کېږي د هر څه اختیار د الله په لاس کې دی نو بس الله فرمایي پر تا باندې غږ دی پر ما باندې رسېدی دی اوس که ته وایې چې یا ما در غږ کو تا ولې ماته جواب نه کوي تا ولې زما کار نه راوکوي نو بیا ته څه چم کوې ښه ما کار نه در وکړي نو اوس ورسه بیا بل خدای لري نه لري نو خو بیرته دغه لر راځي نو د لې ودرېږه الله فرمایي پریشانه کېږم زما په دې کې حکمت هېڅ زیاته نه درکوم ما په دې کې یو ډېر لوی شی ایښی چې زه به تا ته هغه شی پر هغه ټیم نه درکوم نو لهذا پریشانه کېږم د الله رسول فرمایي نو عبدالله ابن عمر فرمایي وی پیغمبر سم رأى تمرة غابرة فأخذها فناولها سائلا فقال اما انك لو لم تأتها لأتتك که چیرې ته نوی راغلی دا کجور استیکر په خپله درتلله